چې نوی دوکان ده یو 6 میاشتې کېږي چې خلاص کړی مو ده بیا هم شکر ځکه چې موږ افغانان الحمدلله دلته ښه غټه کمیونټي لرو موږ په بیاتي باندې کار کوو هغه کوو په دې خاطر باندې یو 10 منټه اضافه هم تېروو چې سبا دپاره خلک مطمئن اوسي راسي بیا راسي دواري کار دپاره افغانان ډېر راځي دلته او موږ د خپل خارجیان هم راځي که مکسیکیان دي که امریکایان دي ټول دلته راځي کار دپاره 8 نه کاله کېږي دلته زه خپله اوس کار کوم دغه خپل کسب کې الحمدلله بس ګزاره کوو که څه رقم ویښتان خلکو غواړي موږ کواش ورته جوړې کړو لکه چې یو سړی بربرشاپ سکول ته ځي نو عموما یو ټوټل داسې وخت چې 1000 ساعته خالص یو هغه ده د دغه سکول ده زما نوم سهیل خان د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم امریکا کې 15 کاله تقریبا 15 کاله کېږي زه کار کوم نه د ما د خپل وطن خلکو ویښتان خراب کړي وو داسې خلک دي چې دلته راغلي دي 8 میاشتې کېږي چې په کمرو باندې پراته دي کاروبار یې نشته دی شکر الحمدلله زه چې څنګه راغلی یم بس جمعه خان استاد سره په کار لګېدلی زما نوم جمعه خان ده اصلا موږ د افغانستان یو خو دلته ټکساس کې داسې وخت چې 9 کاله زموږ پوره کېږي چې راغلي یو نو مخکې ما خپله یو بل عربي سره کار کوو یو داسې وخت چې 7 کاله کار ما هغلته وکړه خو اوس الحمدلله خپله زما لیسنس واخیسته لیسنس نه بعد ما دغه 6 میاشتې کېږي چې بربرشاپ مې خلاص کړی دلته نو زه هم زما ورور کار راسره کوي او بل زما خپل یو ملګری مې ده جاوید جان اوس کېږي دغه داسې وخت چې 2 میاشتې کېږي چې راغلی ده دلته ټول ګډه یو ځای کار کوو الحمدلله کاروبار ښه ده ټول ملګري راځي کوم افغانان دي خارجیان دي زما خپل هغه د هغه ځای کوم کسان چې وو کوم ملګري مې چې وو هغه هم دلته راځي بس څو ورځې کار کوو دلته موږ خپله داسې وخت چې ګیز 10 بجې دوکان خلاصوو نو بیا شپې کله 10 بجې کله 11 بجې لاړ شو بس الحمدلله خدای نه راضي و دوکان ښه ده اوسه پورې بس بیا لکه چې نوی دوکان ده یو 6 میاشتې کېږي چې خلاص کړی مو ده بیا هم شکر ځکه چې موږ افغانان الحمدلله دلته ښه غټه کمیونټي لرو هغه کسان څومره چې مخکې هلته راتلل اوس ټول دلته دغه دوکان ته راځي نو ځینو دوکانونه چې خلاص شي اول ورکې 6 میاشتو پورې او 15 میاشتو پورې بیخي له کاروبار هغه نه کار نه وي هغه نه خو اوس بیا هم شکر ده موږ اول ورځ نه چې کار شروع کړی ده بیخي شکر مصروف وي ملګري انډیوالان د خدای ژوندي لري ټول دلته راځي کاروبار دی داسې وخت چې ما خپله ټول وخت 24 کاله کېږي چې زه کار کوم دلته زه خپل دوکان افغانستان کې مې کار کوم افغانستان چې راغلم دلته نو ما اوس پورې بل څه ته کار نه دی کړی بیا نه کمپنۍ کې هغه کې مې کار نه دی کړی دا مې اول واره چې خپل کسب مې دلته هم کار شروع کړ هغلته مې افغانستان کې مې خپل دوکان کې کار کوم دلته هم دا 8 کاله کېږي دلته زه خپله اوس کار کوم دغه خپل کسب کې الحمدلله بس ګزاره کوو که څه رقم ویښتان خلکو غواړي موږ کواش ورته جوړې کړو که سکین فیډ غواړي که ټیپر غواړي که کرلی غواړي که هر رقم ویښتان غواړي موږ کولی شو کار ورته وکړو دلته دا مو خپل ځای ده الحمدلله زه یم زما ورور
دغه دکان په خپله په ګډه باندې خلاص کړی دلته یو ځای کار کوو بس شکر ده بس خپل نصیب رسیږي دلته موږ 2018 کې دلته موږ راغلو 2018 کې راغلو تر اوسه پورې دلته 2018 د فبروري د کومه میاشت موږ دلته راغلو ټکساس ته اول اسټن ته راغلو اسټن نه بیا ملګرو په همکاري باندې زما ډېر نږدې ملګري دلته هغوی ما سره ډېر کومک وکړه دلته زه بیا راموف کړلم سن انټونیا ته هغه نه بعد موږ ته خپله دغه د باربرشاپ په خپل مسلک کې ما دپاره ځای پیدا کړ راته نو زه خوشحاله ملګرو په سلسله باندې هغه د ما کار شروع کړو اوس پورې الحمدلله هلته مزدوري کوله هغو ملګرو په کومک همکاري باندې اوس خپله موږ ته دغه ځای هم شروع کړو اخر خپل ځای مو خلاص کړو اکثره افغانان ډېر راځي دلته او په موږ د خپله خارجیان هم راځي که مکسیکایان دي که امریکایان دي ټول دلته راځي کار دپاره خوښ دي موږ د کار نه ځکه چې یو مو چاته چې کار کړی ده بیا بل چېرته نه لري هغوی دلته بېرته خپله کار دپاره ورته راغلي که هغه ټیپر پیډ وغواړي هغه رقم د ډیزاین وغواړي موږ کوه ورته وکړو دوی په خوښه باندې موږ کار کوو داسې نه چې موږ بس خالص ماشین د واخله 15 منټو کې چاته کوله که نه که هر رقم ته موږ خپله ښه الحمدلله د جمعه په نوم باندې کوم باربرشاپ چې د کوی شي ګوګل کې د سرچ کې هغه نه خپله معلومات دی ته خپاره کېږي چې څومره ریویو موږ لرو خلکو څه لیکلي موږ دپاره او څه رقم ډیزاینونه چې موږ کړي ما خپل په فیسبوک کې هغه عملي ویډیوګانې هم شیر کړي دي نو موږ الحمدلله که ما زما ورور ده زما ملګری جاوید هغه خپل مسلک کې دغه د 15 14 کاله کې هغه هم کار کړی ده زما ورور خو یې ما نه خپله 2 کاله مخکې کار شروع کړی و هغه خپل هم دومره هغه ته ورته د ما نه ښه تجربه لري ځکه چې هغه ما سره خپله په کار د کار په هغه کې کومک کړی ده که ډیزاینونه وي کار شي دی ما سره کومک کړی ده اوس هم الحمدلله بس خپل کار نه خوشحال وي والله رښتیا خبرې ما چې دغه 7 کاله چا چې مزدوري وکړله نو خپله وسه پورې ما که چېرته ما کولی سوی نو ما په اول کال باندې ځان ته دکان خلاصوم خو نه شم کولی ځکه چې زه لاړم لکه 7 کاله چې ما خپله دلته زه ولاړم موږ په انګلیسي خبرې نه شي کولی لیکل هر شی ډېر مهم دی که څه یو سړی باربرشاپ سکول ته ځي نو عموما یو ټوټل داسې وخت چې 1000 ساعته خالص یو هغه ده د دغه سکول ده بعد د 1000 ساعتونه یو د کمپیوټر اگزام ده چې هغې پریکټیکل ده لکه پریکټیکل اگزام ده د هغه نه مخکې اول دغه کمپیوټر اگزام ده رایټینګ ریډینګ ده که نه لیکل هم شته کې لوستل هم شته کې هغه 2500 سوالونه دي اب کوي حل کوي یس نو سوالونه دي په هغه کې لیکل دي په هغه کې دا نو هغه چې کله پاس کړه بیا ورته آماده یې پریکټیکل اگزام لپاره پریکټیکل اگزام داسې خو خیر چې یو څوک چې کوشش وکړي تکلیف وباسي کېږي هر څه کېږي هېڅ هم ناممکن نه دي او کېږي چې یو سړی خپل کوشش وکړي هر څه لپاره لکه زه خپل هغه لرم ریکمنډ د دوی چې ما د کوم سرټیفیکیټ راکړی ده هغه نه پاتې د کلمات د کم د ګراجوي هغه چې دغه اکاډمۍ نه ما ته راکړل ما 1000 ساعته بعد دغه هغه واخیستل کاغذونه شیان واخیستل ما دپاره لکه یو داسې وخت عموما 1.5 کال زما نه په ولګېده په دې هغه باندې دلته هېڅ هم اسانه نه دي خو بیا هم چې سړی کوشش وکړي خپل همت وکړي هر څه کېږي که هغه د امریکا کې که د ډاکټرۍ په بخش کې وي که د باربرشاپ په بخش کې وي که د میکانیک وي هر سړی کوشش وکړي د حل لاره سه یو هر څه کېږي الحمدلله بس سړی خپل وسه پورې خو لږ تکلیف غواړي حتما یو چې وایي شپې پسې رڼا شته یې زه اول چې دلته امریکا ته راغلم نو زه یو څو سکاوو ته ورغلم هلته ما ورته وویل زه غواړم تاسو سره کار وکړم هغو ما ته وویل لکه ته لیسنس لرې ما چې نو زه لیسنس نه لرم هغو ما ته خپل د کار وظیفه نه راکوله که نه بالاخره ما یو ځای کې ځای ته ځای پیدا کړه 7 کالو پورې هغلته ما کار وکړو نو دغه لکه د خپل کسب شروع کول اصل عامل چې د لیسنس اخیستل لیسنس اخیستل په امریکا کې داسې عادي خبر نه ده که د هر شي لیسنس وي که د باربرشاپ وي که ډاکټر وي که هر څه وي که نه لکه ما خپل لیسنس کې داسې وخت چې 14 میاشتې ما خپل په دغه لیسنس باندې کار وکړ بالاخره ما 1000 ساعته پوره کړل د اوسني دغه څومره زما کسټمر چې دي
ټول اکثره ټیپر پیډ خوښوي لکه دا ټیپر پیډ کوي سایز د باک دواړه خالص شاته ویښتان ټیپر کې او د څنګونه ټیپر کې بس دا اکثره ډېر خوښوي او یو سکین فیډ ده دا لکه نن سبا کوم ځوانان چې دي ټول دغه سکین فیډ لکه ټیپر پیډ های پیډ لو پیډ دا دغه ډېر خوښوي افغانستان کې خو خلکو اوسه پوره صفر کې ما کوم وخت کې چې کار کوه افغانستان کې تر 2013 کال پورې هغه له چا صفر کې ویښتان نه جوړول ټول هغه ډېر چې کم کړل ویښتان دویم نمبر دریم نمبر دې نه زیات خلکو ویښتان نه کمول نو دله زه چې راغلم د ما دپاره هغه ځکه دغه وطن کار هم ډېر سخت و چې ما نه شو کولی دلته مې لکه چا د ټیپر پیډ یا سکین پیډ دا شیان کړی وای اوس الحمدلله بیخي هر رقم ویښتان چې وغواړې کولی شم ته جوړې کړم دا خپل افغانۍ ده وګوره پښتنه ترې نه وکړه چې هغه ده غواړي دغه ټیپر فیډ وکړي زمونږ دغه جاوید جان انډیوال چې ده بیخي دغه دوبۍ سټایلونه ډېر کوي دپاره لکه دا خپله دوبۍ کې و دوبۍ نه چې اوس راغی دغه غشي والا ګیرې جوړوه لاین ورکوه اکثره ټیپر فیډ ګیرې ډېر خلک غواړي لکه وي رقم ته جوړوي دغه نن سبا ډېر ډیزاین دغه دپاره د کرونا په ټیم کې و بیا موږ یو ملګری و هغه ویښتو درته ناست و داسې یو څو کسان شاته ناست و هغه دپاره ویښتو ته ناست و د کرونا تېره سوې وه داسې یو میاشت بعد نو یو نفر ته ویښتان جوړول شاته یو نفر ترنجی وکړه چې ترنجی وکړه هغه دلته زر خلوڅې پټوله سر راټیټ کړه ماشین مکمل کړه هغه دویم نمبر کې مکمل سر شاته کال سه هغه د کوال شو چې هغه ترنجی وکړه لکه هغه دا فکر وکړه چې ما نه خامخا دا به کرونا نیولی دا د ما کرونا ونه نیسي ځکه هغه ټینګ خلک ډېر هغه څه ورته دا ډېرېدل هغه نه ډېر کېدل څه ورته وایي د کرونا نه ډارېدل که نه چې ما ونه نیسي ما لکه مونږ به خپله ماسکونه اچولي وو خلکو به م اچولي وو هغه نه پر چې کله ترنجی وکړه دلته څه خوله پټوله چې زر یې په هغه کې خوله پټولی ما دغه دسمال کې هغه خدای شته بس ماشین په سر کې تر راتېر شي که نه نو بیخي ویښتان یې خرابه شول هغه ویښتان بس خفه و خو نه و خفه بس کار یې وشو هیچا باندې داسې رقم غلطي کله کله ما نشته یو دوه درې ځله دا رقم شوي دی نو اوس هم دا 18 شلو کالو کې داسې اوس پر نور نه شوي اوسه پورې افغانستان کې دا رقم مشکل ما څه نه دی جوړ کړي نه ویښتان خراب شوي دي خو خدای دې لري افغانانو ته د خپله معلوم دي چې اوسه پورې جنجال یې ما سره نه دی کړی اکثره ما ډېر ملګري دي چې ډېر چاته مې کار کړی ډېر وخته پورې ماسک که ویښتانو ته خراب کړي وي یا غلط شوي وي ما سره یې ګزاره کړې ده خپل هغه یې کړی په دې خاطر مست جنجال منجال نه دی کړی خو خراب شي بیا راشنه کېږي وخت خو ډېر خلک هم داسې دلته شوي دي ویښتان خراب شوي دي امریکایي ویښتان خراب شو چې ما په ضد یې نه دی جوړ کړی خو دا مشکل زه څه وکړم پیسې هم ورته پریښي وه څه نه دي خپل تللي دي دا رقم کله کله کېږي انسان خپل هغه سره مخامخ کېږي غلطیو سره مخامخ کېږي خو هېڅ پوره یو الله ده پوره خو بنده به څه وي هغه به اوس خدای نه ډېر راضي و خپل کسب کې الحمدلله اوس څه رقم ته اوس چې دا مشکل نه لرو الحمدلله که څه رقم ویښتان خلکو غواړي کولی شم جوړې کړم ورته که غټ ویښتان وي که واړه ویښتان وي که ټیپر وي سکین وي های سکین پیډ وي نو الحمدلله ټول ملګري اوس خوشحاله هم دي مونږ کاروبار په دې خاطر هم ځکه مونږ داسې یو کار کوو چې بیړې کار نه کوو لکه دلته امریکا کې سیفټي لکه احتیاط ډېر ده که نه لکه چې هغه ونه کړي خپل کسب کې احتیاط ونه کړي بلکې موږ خو بیاتي باندې کار کوو هغه کوو په دې خاطر باندې یو 10 منټه اضافه هم تېروو چې سبا دپاره خلک مطمئن اوسي راسي بیا راسي دواري کار دپاره راغلي هم دي ډېر وخت لکه اصلي ما ډېر مشتریان چې دي 7 کاله 6 کاله مشتریان مې دي اوسه پورې دلته دوکان ته ما ته راځي بل چېرته نه تللي ځکه هغه خلک خوشحالېږي امریکایان خوشحالېږي ته بیاتي باندې کار کوي موږ ته دلته اکثره کله خلک نشي کولی که نه که کوي بیا داسې ویښتان افغانان خو الحمدلله خدای دې لري په هر څه کې هغه د څه ورته خپل ښه هغه لري تجربه لري بس کوشش وکړي هر سړی کولی چې په خپل بخش کې که تخنیک ډاکټر هر سړی کوشش وکړي دلته هر څه کې کولی شي چې وایي ډېر خلک راځي موږ د وطن خلک دي ما ورته ویل چې لاړ شه ته سکولونه دي سکولو ته لاړ شه ته خپل هغه وکړه کوای شې ته خپل هغه وکړي
سکول ته ځې او کال کې تا نه ښه ټاپ استاد جوړوي لیسانس اخیستی شي کولی شي خپل بلوشاپ ځان دپاره خلاص کړي کلن داسې یو هغه چې 14 میاشتې سکول هغه د خپل ټایم یې د خپل 14 میاشتو کې دلته چې عمومي داسې هغه چا په لحاظ لکه تیز نه وي که لکه نورمال ډول باندې تا نه 14 میاشتې نه ځکه چې په دې کې چوټۍ راځي امریکایي دولت تا ته خپل لکه هلته په امریکا کې چوټۍ ډېرې دي تھینکس ګیوینګ ده کرسمس ده او د مزدور ورځ ده نن د او په جمعه کې ته 15 ورځې کار کوې 15 ورځې کې تا ته په لکه 80 ساعتونه د لکه 40 ساعته تا ته په هفتې کې وخت درکوي هغه هم تا ورځي راځي تا د کور پیمنټونه راځي نو ما په 14 میاشتو کې خپل هغه 1000 ساعتونه ما پوره کړل د هغه نه بعد بیا د نور کومه پیمنټونه هغه ما خپلول ما ته داسې ملګری مې راغلی چې سر له پیټۍ مې مطالعه کړی ده سر له پیټۍ مې مطالعه کړی هم تر 1.5 سال پورې مطالعه کړی ده هغه زما کسټمر دی ډېر د 7 کاله کېږي چې زما کسټمر دی اوس هم ماته دوکان ته راځي 2 کسان لکه زوی پلار دی ماته 50 روپۍ د ویښتو راکوي 50 روپۍ ماته ټیپ راکوي او داسې خلک نشته چې لکه دلته دا مهمه نه ده چې ته ماته 15 روپۍ راکوې که ماته 1 روپۍ راکوې ماته ټول یو هغه ده که ټیپ ده که ماته 1 روپۍ راکړله ماته د 100 هغه د څه ورته قضاوت کوي ما دپاره ما دپاره هغه ټول یو خبره ده زما دپاره مهمه دغه ده چې ما کسټمر باید خوشحال وي آینده کې ما نه شکایت ونه کړي زه د ما دپاره دا د ټیپ نه بهتره ده خو په امریکا کې دا اصول دی چې یو داسې وخت راغلی چې ما یو ملګری مو یې هغه وخت په خالص ویښتان جوړول ما ته 40 روپۍ راکولې 15 ویښتانو کېدله 15 ما ته ټیپ راکوو خو داسې ورځ راغله هغه چې کومه برډې وه یا چې نه پوهېږم کومه داسې یو سالګرد چې وه که واده ته چېرته روان بیا ما ته ویل چې جمعهان تاسې ګیره سر په څو جوړوه ما چې موږ 40 روپۍ جوړو بیا یې ګیره پرېښودل ما چې ولې چې زه د ټیپ پیسې نه لرم هغه نه بعد ما بیا ورته ویل چې مشکل نه خو ما زوړ لکه ګاک مې دی پښتو په لحاظ لکه ما خو ته زوړ ګاک کسټمر مې زه نه غواړم تا نه نن 1 روپۍ واخلم ځکه چې تا نن سالګره ده دا تا ته زه د ویښتانو مخ جوړ کړم دا ما د باربرشاپ خپل اصول هم دي زه کوم ملګری مې چې وي که نه زه غواړم اوس زه کولی شم چې هر شته ملګری مې سالګری وي زه مفت ویښتانو ته جوړ کړم یو وړکی ګیفټ هم ورته واخلم دا په امریکا کې غټ رول لوبوي چې هر څه ما ځان سره دلته راوستلي وو ځینې ملګري مې چې هلته ما سره یو ځای مو کارونه سره کول افغانستان کې یو ځای هلته وو بیا یو ځای کې چې ما کوم ځای کې مزدوري کوله هغلته ما راوستل یو میاشت ما سره کار وکړو خو هغه داسې و چې لږ ذره هغو لکه د انګلیسي مشکل و که نه بیا لاړو کمپنۍ کې کار کوي راځي دلته یو ځای سره کینو یو ځای زیږېږو کور ته سره یو ځای پارټۍ جوړو اوس هم دلته ستا وینو سره کار چې ګیز راغلی الحمدلله هغه د ګیز لګیا تر مازدیګر ماښام پورې کار کوو دا پته نه لګېږي چې شرل دی که دېس خو ناست نه یو مصروف یو هر وخت دغه د تاسو ګورئ ملګري ټول منتظر دي اوس هم ورته څه خپله اوسه پورې ما ګهیځ چای نه دی څښلی اوسه پورې لګیا یم هغه داسې وخت چې 15 بجې دي ما ګهیځ چای مړۍ نه دی خوړلی نو بیا هم ګورم کوشش وکړم ځان خلاص کړم لمانځه ته ځان خلاصوم لمونځ اودس وکړم مړۍ بس بیا کیدای شي کله کله وخت راغلی چې ما بېګا ته شپې مړۍ خوړلي لکه اوس دغه فیملی نه ده مثال که نه دا خالص د هغه دپاره ده لکه د سړی دپاره ده زه کولی شم خپله لکه ویښتان د زناناون جوړ کړي دي بلو کلر لکه مثال لکه کرلی ویښتان ده بلو ډرایر ده ویښتان رنګ ده دا شیان زه کولی شم خو دلته نه کېږي ځکه چې دا ټول دی لکه دلته اوس لکه موږ د سړی هیرکټ کوو مین هیرکټ ده بیرډ دا شیان کوو نور موږ د ښځو ویښتان دلته نه کټ کوو ځکه دا فیملی نه ده مثال والا ښه خبر خو دغه ده چې هر سړی باید خپل کاروبار شروع کړي که ما خپله مخکې کاروبار نه لرو اوس مې دغه د خپل کاروبار شروع کړی ده الحمدلله ته راضي یم خوشحال یم نو که څوک هر څوک وي که ځینې داسې موږ ملګري شته زه خپله دلته وینم چې هغه لکه تخنیک بخش کوي لکه ډاکټر وي که تخنیک وي که اشپاز وي که نه لکه ځینو هغه کې کار کوي ځینو رستورانټونو کې کار کوي هغه خپله ښه اشپاز هغه کسان کاروبارو سره کار کوي ډېر خلکو سره کار کوي که نه که هغه خپله یو فوډ ټرک دا فوډ ټرک ځان دپاره خلاص کړي که نه د میاشتې چې نه یم دغه 100-150 زره پورې بیا هم کار کولی شي ځکه چې افغاني خوراکونه خو تاسو ته خپله معلوم دي بهتره خوراکونه دي امریکایانو خوښېږي هر څه خوښېږي که کمپنۍ کې کار چې ځینې خلک کارونه کوي چې هغه خپله په هر شي کې که هر بخش کې ښه تجربه لري که چې هر هغه کې وي که نه مسلک کې وي نو باید خپل کار په د خپل بخش باندې کار وکړي
یو لیسنس ځان ته واخلي آینده کې خپل ځان ته بزنس شروع کړي نو هم تر دې چې خپل دلته په عامل افغانستان کې هم درته یو څو ملګري به نور هم سره خوشحال وي خپل کومک سره کولی شي هم تر دې چې خپل افغانستان خپل عموما د ټولو خلکو سره کومک کولی شي ځکه چې خپل بزنس دلته خدای زیات کړی بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سهیل خان د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم چې پیرن په ټکساس ایالت کې 4 کاله کېږي اوسېږم 15 کاله تقریبا. اوس مهال د خپل ورور سره په خپل سالون کې کار کوم. تقریبا 8 میاشتې کېږي زه خپل ورور سره کار کوم په دې سالون کې. هو سخت دي، باید انګلیسي دې زده وي، سکول ته به ځې، هلته بیا آنلاین 2500 سوالونه دي، 1200 ساعته کار کول دي په سکول کې او تقریبا 1200 ساعت کار نه بعد بیا آنلاین سوالونه به 2500 دا به ورکوي، هغه نه بعد بیا پریکټیکل اگزام ده هغه به کوې. سختي غواړي، هو سختي شته. په سلماني کې خو دا ساعتونه نه دي معلوم، خو موږ هره ورځ 10 ساعته 11 ساعته کار کوو. د 9 بجو نه د 10 نه تر 9 بجو پورې کار کوو موږ. زه مشر یم، خو جمعه استاد دلته ما نه مخکې راغلی، هغه لږ تجربه یې زیاته ده، هغه ډېر کسټمر لري، بالخصوص امریکایان، مکسیکان، نور هیوادونو خلک ډېر کسټمر لري دی. چې لایسنس ولري بیا ته یو چا سره بربر شاپ کې کار کوی شي، هغه تنخوا درکوي. او بل که خپل بزنس خلاص کې بیا خو لا ډېره ښه ده، ښه سهولتونه دي. نه ما ده ته ورښودلی، زه دنه 2 کاله مشر یم، که نه ما 2 کاله مخکې دا کار شروع کړ. خو دی کله کله چې متل د شاګرد په اساس په اړه وي. اوس زه له ده سره کار کوم او دی ماشاءالله ښه مسلکي ده، لکه دغه جي په نسبت ټیپر فیډ سکین فیډ که نه، لکه دی ښه مسلکي ده. لکه کار پیل خو هر څه چې وي سخته ده، لکه دا سکین فیډ دا کول دا ډېر سخت دی، دې کې به لاین ورکوې که نه. او ټولو نه مهمه خبره دا ده سیفټي، باید په احتیاط کار وکړې، څوک خوږ نه شي، چاته ویښته خراب نه کړې. په ټوله کې ما په 2000 کې کار شروع کړی او لکه 25 کاله پوره کېږي تقریبا ټول کار. او په امریکا کې 15 کاله تقریبا 15 کاله کېږي زه کار کوم. ولې نه ده شوی؟ زه د زاول چې راغلم یو عربي سره مې کار کوم، ما د یو افغان بچیانو ویښته جوړ کړل، خو هغوی خوښ نه وو، بیا هغې زه دا کوم زه دا کوم پیسې نه درکوم. موږ ورته چې خیر ده، ما اوله ورته ویل چې نه زما د بچیو ویښته دې خراب کړي دي. زه تا نه پرېږدم، پوه شوې. دا ډېره جالبه وه خبره ده، که اول وار مې و بیخي زه تاثیر لاندې راغلم او ویښته مې ښه جوړه مې، خو کس خوښ نه شو، دا ډېر خراب کړي، ما بچو ویښته دې خراب کړي. ولې نه؟ داسې کېږي کله کله. نه ما د خپل وطن خلکو ویښتان خراب کړي وو. نوم مې جاوید دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او په الحال په خوست کې ژوند کوم. تقریبا د یو 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم امریکا ته. امریکا کې ټکساس سن انټونیو ښار کې ژوند کوم، د جمعه بربر شاپ کې کار کوم. او جمعه استاد په خوست کې زه له جمعه استاد سره بلد وم او ما مالته خپل بربر شاپ لرلو په خوست کې. دغه ځینه مې رابطه د جمعه استاد سره وه. اوس چې دلته راتللم د سره مې زنګ وکړل، دوی چې دلته ما خپل کاروبار دی دلته راشه، بس دلته راغلم، دلته مې ځان راورسولم. تقریبا 14-17 کاله به کېږي چې دلته زه په خپل مسلک کې کار کوم. ولا هغه څه راته نوي دی، لکه موږ خو وطن کې کوم خپل مسلک چې کول هغه سیپرونه نه وو دومره ډېر که نه، او غټ ویښتانو دغلته دغه سیپر ماشین د پیټونه لږ ته سخت دي، دغه سټایلونه که نه نوره بلدېږم انشاءالله. دغه سره مخ هغه غټو ویښتانو کې ګیرې کومه سټایلونه چې دغه مې زده دي، خو بس دغه لږ راته نوي ښکاري دغه سټایلونه. الحمدلله هغه هوښیاران وایي چې کسب کار زده که کوې وایي که نه کوې، چا خو درنه وړی نه ده، پوه شوې. نو اوس زه ډېر خوشحاله یم د خپل کار نه چې زه جمعه خان استاد سره په دکان کې کار کوم او ډېر خوښ یم چې سمدستي زه په کار داسې خلک دي چې دلته راغلي دي 8-9 میاشتې کېږي چې په کمرو باندې پراته دي، کاروبار یې نشته دی. شکر الحمدلله زه چې څنګه راغلی یم، بس جمعه خان استاد سره په کار لګېدلی یم.